السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څو ورځې د مخکې د طلوع نیوز یو ژورنالیسته په نوم د فرهناز دی د امرالله صالح سره مصاحبه لري او په خپل مصاحبه کې داسې وایي تر د مخه چې مصاحبې ته لاړ شي نو د خپل د مصاحبې په تعریف کې داسې وایي چې دوه غټ ویروسان دي چې یو ویروس کرونا ویروس ده او بل طالبان. ما وغوښتل چې د دغې خور په دغه قسم کومنټ باندې څه نظر ولرم او خپل نظر او عرایض مطرح کړم. ډیر په تاسف سره وایم چې د ژورنالیزم حقوق، اخلاق او ادب تر د مخه تاسو زده کړئ. تاسو څنګه ځان ته د جرأت او جسارت ورکوئ چې د افغانستان یو ستر اسلامي تحریک ته د ویروس خطاب کوئ. تاسو که ژورنالیزم رښتیا هم ویلی وي نو د ژورنالیزم درې بنیادي اصله ده چې په هغه درې اصلو باندې ژورنالیزم ولاړ ده. ژورنالیست باید بېطرفه وي. ژورنالیست باید په خپل خبرو کې بیلنس ولري، یعنی تعادل ولري، او ژورنالیست باید رښتیا ووایي. تاسو د ژورنالیزم اخلاق تر پښو لاندې کړئ. تاسو یو ستر تحریک ته د ویروس خطاب کوئ. حالا دا ده چې تاسو په حقیقت ښه پوهیږئ چې تاسو د یو مزدور او غلام اسیر دولت تر سوري لاندې ژوند کوئ. تاسو په خپل سنگار او لبسلین دغه مسلمان ملت ته نور فریب او دوکه نشئ ورکولی. تاسو په نوم د حقوق زن او حقوق انسان، تعادل او مساوات ټول اسلامي ارزښتونه د پښو لاندې کړ. تاسو د سیکولرزم د اهداف د پلي کولو په خاطر او د غربي دیموکراسي د پلي کولو په خاطر خپل وجدان او ایمان هم در پښو لاندې کړی. که تاسو رښتیا هم د ژورنالیزم اخلاق مو ویلي وي او د ژورنالیستیک په اخلاقو پوه شئ نو تاسو ورشئ هغه کلو ته او هغه بانډو ته، هغو منطقو ته ورشئ کوم چې د شپې عملیاتونو کې د 01، 02، 03، 04 امنیتي ځواکونه او د امریکا ډرون هلیکوپټرې او تیارې کوي، په زرګونه بېګناه خلک وژني او خلک بې حیثیته او بې آبرو کوي. تاسو خوله په هغه وخت کې بنده ده او تاسو خبرې نه کوئ. تاسو به د داسې غیر مسؤلانه، غیر علمی او غیر ادبي خبرې ځواب به یو ورځ خپل مسلمان او مجاهد ملت ته ورکوئ. هیر مو نشي چې په دې خاوره کې انګریزان هم ناکام شو، روسان هم ناکام شو. د دې خاورې تاریخ ګواه ده چې دلته به د یرغلګرو ملا ماتیږي او هغه به د شرم سره زموږ خاوره پریږدي. تاسو مه هیروئ چې تاسو داسې یو تحریک ته ویروس ویلی، کوم تحریک چې د اسلام عزت او وقار یې وګټه او خپل د خاورې لویشت نه دفاع وکړه او د خپل د ازادۍ لپاره په زرګونو او میلیونونو شهیدان ورکړ. متاسف یم چې تاسو په خپل خبرو
او د ژورنالیستیک په اخلاق و آداب هم نپوهیږید. شما از کجا جسارت ای را دارین که یک تحریک بسیار بزرگی را که به خاطر آزادی، دین، عزت، شرف خود مبارزه میکنه شما او را خطاب به ویروس قرار میدید و با ویروس خطاب میکنین. تمام ارزش های ژورنالیستیک را با این حرفتان زیر سوال بردید. فرهناز گرامی، یک چیزی که در ژورنالیسم اصل هست، مهم است و ادب، اخلاق و اتیکس ژورنالیسم هست. لطفاً واژه های را به کار نبرین که ادب و اخلاق ژورنالیسم به ما اجازه نمیدهد. داس خبرې مکوه کوم خبرې چې د ژورنالیستیک د اداب او د اخلاقو پر خلاف وي. تاسو د بې اتفاقۍ ورته لمن وهئ، د دیموکراسي په نوم د اسلام اشاعرو ته توهین کوئ، د ازادي بیان په متعلق د ده په بهانه د خلکو عزت او آبرو ته په خیرنو سترګو ګورئ. که تاسو رښتیا هم یو افغان یاست او یو مسلمان یاست او پر خدای ایمان لرئ، نو یو ځل خپل ضمیر او خپل وجدان ته وګوره، بیا داسې خبرې وکړه کوم خبره چې تاسو سره ښایي ته د داسې یو فاسد دولت په حمایت کې ولاړې او خبرې کوي چې کوم فاسد دولت انټرنیشنل کمیونټي یا انټرنیشنل ترانسپیرنسي په څلورم، دریم، دویم لیول کې په دنیا کې فاسده اداره معرفي کړه. تاسو طالبان ته د ویروس خطاب کوئ. متاسف یم زه په خپل فرهنګ او په خپل مغزه کې داسې یو لغت نه لرم چې تا ته استعمال کړم. فقط دومره درته وایم چې اخلاق د انسان په وجود کې تر ټولو غټ نعمت ده. خدای پاک مو په اسلامي اخلاقو او په انساني اخلاقو ونازوه. داسې خبرې وکړئ چې پر حقیقت استوار وي او د ژیړ ژورنالیزم نه لرې وي. تاسو پوهیږئ چې یلو ژورنالیزم یا ژیړ ژورنالیزم یا ژورنالیزم زرد د افغانستان ټول ژورنالیزم احاطه کړی او د پردیو لاس ته اچولی. هیله مو دا ده چې دا زما لږ مسیج او پیام ته وګورئ او د کله چې خبرې کوئ مؤدب او با اخلاق اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.